ډونالډ ټرمپ د امریکایي سیاستوالو لپاره شرم دی. د ډیرو کلونو لپاره د متحده ایالاتو ولسمشران هغه کسان وو چې مخکې یې بیلابیل حکومتي پوستونه درلودل. بایدن، کلن، اوباما، بوش، ریګن. دا اشخاص لومړی د مسلکي درجې له لارې پرمختګ وکړ. ورو ورو یې مهم ټاکل شوي پوستونه ترلاسه کړل او بیا ولسمشران شول. ډونالډ ټرمپ نه والی و، نه خروال، نه سناتور. هغه هیڅ حکومتي یا ټاکل شوي دفتر نه درلود، خو هغه سمدلاسه ولسمشر شو. ځکه چې امریکایي سیاستوال چې ټوله ژوند یې په حکومتي پوستونو تیر کړی، د امریکا د بحران د حل توان نه لري. هیڅوک یې نشي حل کولی، نه جمهوري غوښتونکي، نه دیموکراتان. او بیا د امریکایي خلکو یوه تاجر، نه سیاستوال، خپل ولسمشر وګرځوه. هیله یې درلوده چې حالت اصلاح کړي. نو ټرمپ د ټولو امریکایي سیاستوالو لپاره شرم دی. جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان، هر څوک. خو ټرمپ پخپله هم د بحران د حل توان نه لري.